دا د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ لرې پرته عربانو دره ده چې اوسیدونکي یې له ټولګټو پرمختیایي پروژو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي تېرو حکومتونو ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. دوی له اسلامي امارت نه د بنسټیزو پروژو د رغولو غوښتنه کوي. د بندونه غواړي چې جوړ شي، دلې تنګې خولې لرو، دلې چې بندونه جوړ شي، مثلا زموږ د ټوله منطقه د کار ته ټوله به هغه شي، اوبه به پیدا شي، او دا خلک اوبه لري، کار ته هېڅ اوبه مشکل نشته، اوبه ډېرې سختې دي. دلې سړک هم تاسو خپله وینئ، دا زموږ سړک دی، دا ټول سړکونه خراب دي، او موږ هم غواړو چې سړک دې مو جوړ شي، او سړک که جوړ شي ډېر ښه به شي. دغه دی چې یو د سړکو ستونزه غټه ده، بل د کلینیکو ستونزه ده، بل د مکتبونه مې لرې ډېر څه رسېدګي وړ نشي کړی، کوچني نشي ورتلی، نو باید مکتبونه ورته جوړ شي او کلینیکونه جوړ شي، پول شي، سړکونه ورته پول شي. په همدې پار د یاد ولایت د سپورت امریت په دغه سیمه کې د والیبال سیالۍ په لار اچولې ترڅو د اسلامي امارت د مسؤلینو پام یادې سیمې ته واړوي او په دغه دره کې بنسټیزې پروژې پلي کړي. یوازینی هدف د دغه لرې والي څخه د دغه خامه سړکونه دي ترڅو دلته بعض مسؤلین راشي، هغه نږدې ځای وویني او د اسلامي امارت چارواکو ورته پوره توجه وشي ترڅو د خلکو د مشکلاتو او ستونزو ته رسیدګي وشي. یوازینی هدف همدغه دی، د سړک جوړول او د فابریکې جوړول. ولا ډېره خوندوره فضا ده، ځوانان وینو چې وروره د هر ولسوالۍ نه د هر ولایتونه زیاتره ځوانان راغلي دي او خپل لوبډله خپل ملګري تشویقوي. ان شاء الله څه مشکل نشته، د امن فضا ده. د میدان وردګ ولایت مسؤلین ډاډ ورکوي او وایي چې دوی لرې پرتو سیمو ته پاملرنه کوي او کوښښ کوي چې بنسټیزې پروژې پکې پلي کړي.